طالبانو علما وایي دلته یوه خبر کوي بعضې علما دا نه مني علما د علم طبعیت وایي چې دا څنګه ممکنه ده چې له تیږې نه دې دومره اوبه راوځي داسې چارکونجه غوندې تیږه وه طالبانو درې چینې له یو طرف نه درې له بل نه درې له بل نه درې له بل طرف نه څلور واړو طرفونو نه چې ټولې 12 چینې کېږي دا راووتلې نو علما وایي دوی نه مني وي تیږې نه څنګه اوبه راوځي دا هېڅ امکان نه لري نو بیا روح الماني دلته بحث کوي طالبانو چې دا ممکنه ده ولې په تیږو کې داسې نادرې تیږې شته مغناطیس حجر المغناطیس د هندروبا تیږه هغې کې الله داسې کیفیت ایښی که نه چې وسپنه ځان ته راکشکاږي طالبانو دنیا کې داسې تیږه شته چې هغې ته تیږه د حجر الحلاق ورته وایي په ویښتانو یې داسې کېږده ویښتان خري داسې تیږه ده د ویښتانو باندې کشکاږه ویښتان ختموي دې ته وایي طالبانو حجر الحلاق او یو بله تیږه د طالبانو حجر الباغد ورته وایي باغد دا داسې تیږه د طالبانو دې تیږه کې یو عجیب صفت و عادت شته ده هغه عادت دا ده چې چېرته سرکه ایښي سرکه پېژنئ سرکه خو که نه خل دا چې ایښي بس دا تیږه تر تښتي مثلا دا تیږه دلته کېږده دلته سرکه راوړه دا تیږه خیزه چې تښتي ترنه دومره نادره تیږه شته نو طالبانو غوښتل مې چې په دې جې باندې لږ ډېر بحث درته وکړم نو دا درې بس دي داسې تیږې دنیا کې شته طالبانو مثلا ما ته چې چا زهر په خوراک کې اچولي دا تیږه له ما سره ده په دې بوتل کې مې اچولې چې دا ډوډۍ راوړله په هغې کې زهر دي بس دا ډبره دې کې پورته پورته داسې غورځي سړي ته وایي چې دې کې زهر دي دې طعام کې ویې نه خوري داسې نادرې ډبرې طالبانو دنیا کې تېرې الجماهر فی الجواهر د علامه ابو ریحان البیرونی الخوارزمی یو کتاب ده ما سره طالبانو په دې هلته بحث کوي او یا علامه امام قزوینی په عجایب المخلوقات کې طالبانو تر 100 نم داسې ډېرې نادرې ډبرې ذکر کړي چې دومره عجیب خواص لري چې ورته حیرانه بسې یو ورځ به بیا طالبانو چېرته درته ووایم انشاءالله نو هغو کې هغه د الله داسې صفات کې ښودلي له ډبرې نه م الله اوبه راویستی سي